د هند د سینما نامتو لوبغاړي سلمان خان او یو بل هندو ځوان ته د ډاکټر ذاکر نایک غاښ ماتونکی ځواب. سلمان خان په یوې تلویزیوني خپرونه کې وویل پلار مې مسلمان دی، مور مې هندوه ده، مګر زه خپل ځان انسان ګڼم او انسانیت غوره دین دی. دې ځوان هم دا پوښتنه له ډاکټر ذاکر نایک څخه وکړه. هغه وویل آیا موږ نشو کولی یوازې یو دین قبول کړو چې انسانیت دی؟ آیا ضرور ده چې نور دینونه هم قبول کړو؟ او یا یوازې یو دین قبول کړو بدون له دین څخه انسان نشي کولی په نیکې لارې لاړ شي؟ ډاکټر ذاکر نایک وویل تاسو د اسلام یو درس ماته وښایاست چې د انسانیت خلاف وي. اسلام د انسانیت دین دی، اما اسلام له انسانیت څخه زیات تاسو ته درس درکوي. مثلا وایي شراب مه څښئ، په داسې حال کې چې په انسانیت کې خو کولی شئ شراب وڅښئ. د انسانیت په کتاب کې تاسې شراب څښلی شئ، خو اسلام وایي تاسې شراب مه څښئ. د نن ورځو راپورونه هم ثابتوي اکثریت تیري چې کیږي وروسته له شراب څښلو څخه رامنځته کیږي. نو کله چې لیدل شوي په کوم نجلۍ چې تیری کیږي او یا هغه څوک چې تجاوز کوي د دوی له منځه حتما یو یا دواړو شراب څښلی دي. د همدې لپاره اسلام وایي شراب مه څښئ، الله تعالی وایي شراب مه څښئ، خو انسانیت وایي شراب وڅښئ. اوس موږ د چا خبرې ته غوږ شو؟ د الله جل جلاله که د انسانیت؟ تاسو پوښتنه وکړه چې باید حتما یو دین تعقیب کړو. هو، تاسو که یو ښوونځي ته لاړ شئ چې یو یونیفورم ولري او هلته ووایئ چې زه ستاسو یونیفورم نه اغوندم، یوه ورځ له نیکر سره راځم، یوه ورځ له څادر سره راځم او یوه ورځ له پتلون سره راځم، هغوی در سره نه مني او وایي چې دا امکان نه لري، ځکه چې باید همغه څه واغوستل شي څه چې د هغوی قانون ده، څه چې د هغوی یونیفورم ده. او یا هغوی ته ووایئ چې الف ب ت س دی یا هم ا بی سی ډي ده، ولې زه وایم س ت ب الف یا ډي سی بی ا؟ آیا داسې امکان لري؟ نه، هیڅکله هم امکان نه لري. باید په همغه رقم وویل شي په کوم رقم چې دی. اوس ووایئ آیا قوانین باید تعقیب شي؟ هو، نه کېږي امکان ولري چې په هندوستان کې د په چپ لاس ډریوري وکړئ، باید په ښي لاس ډریوري وکړئ، یا په ترافیکي اشاره کې کله چې سره کېږي باید ودرېږئ، کله چې شنه کېږي باید حرکت وکړئ. تاسې ووایئ نه، کله چې اشاره سره شوه زه ځم، کله چې شنه شوه زه ودرېږم. کله چې قانون نه عملي کوئ او نه یې منئ څنګه کولی شئ ژوند وکړئ؟ که د موټر چلولو لپاره قانون عملي کوئ نو آیا د ژوند لپاره باید قانون نه وي موجود؟ دا د یو جاهل انسان خبرې دي. نو زه له تاسو پوښتنه کوم، که د ښوونځي لپاره قانون ته ضرورت دی، که د موټر چلولو لپاره قانون ته ضرورت دی، نو آیا د ژوند تیرولو لپاره قانون ته ضرورت نه دی؟ کېږي چې تاسو ووایئ زه په خولې ډوډۍ نه خورم، له پزې سره یې خورم. کله چې تاسو ناروغه کېږئ چا ته ورځئ؟ ډاکټر ته ورځئ. ډاکټر ستاسو د جسم په اړه علم لري، درس یې ویلی دی. نو هغه الله جل جلاله زموږ د جسم په اړه له هر چا ښه پوهیږي، زموږ په اړه ډېر ښه پوهیږي. هغه پوهیږي چې څه ښه دي او څه بد دي. نو څه چې هغه وایي، قوانین چې هغه وایي، په همغه قوانینو تګ او ترتیب کول ښه ژوند راکولی شي. وروسته ډاکټر ذاکر نایک له هغه وپوښتل د خالق معنا څه ده؟ هغه وویل زه نه پوهیږم. ډاکټر ذاکر نایک بیا وویل ته په یو الله ایمان لرې؟ آیا په یو خدای ایمان لرې؟ ځوان وویل نه، زه هر ځای ته ځم، مندر ته ځم، جومات ته ځم، اما هیڅ یوه باندې ایمان نه لرم. ځوان وویل خو زه په یو قدرت چې نړۍ اداره کوي باور لرم. ډاکټر ذاکر نایک وپوښتل سمه ده، په یو قدرت ایمان لرې، نه په دوو قدرتونو؟ ذاکر نایک بیا وویل زه هم په یو قدرت ایمان لرم، زه هم مندر او جومات ته ځم، اما په مندر او بتانو عقیده نه لرم، ځکه چې هر مذهب وایي د بتانو عبادت مه کوئ. نو یو قدرت شته، یوازې یو قدرت دی. آیا ته باور لرې چې د بتانو عبادت سم نه دی؟ ځوان وویل هو، زه باور لرم سم نه دی، خو کوم یې ځکه چې له پلار او نیکه څخه همداسې میراث پاتې شوي او همداسې موږ هم دوام ورکوو. ډاکټر ذاکر نایک وویل دا ډیره جالبه ده. مخکې موږ ته رازده کېدل چې ځمکه هواره ده، اما اوس پرمختګ شوی او موږ پوه شوي یو چې ځمکه هواره نه ده بلکې ګرده ده. ځوان وویل
زه ځکه عبادت کوم چې فکر کوم کله چې د بتانو عبادت کوم له بدو کارونو لرې اوسم. ډاکټر ذاکر نایک بیا وویل ستا دا خبرې ډېرې عجیبه دي ځکه چې تاسو مخکې وویل د بتانو عبادت کاملا ناسم دی او اوس وایي چې عبادت کوم ځکه چې له بدو او غلطو کارونو مې لرې ساتي. دا په مثال د دې دی چې وایي شراب څښل غلط دي خو زه یې څښم او غلط کارونه نه کوم. کله چې شراب وڅښئ خو تیری کوئ نو که غواړئ چې کامیاب شئ او کامیابي خپله کړئ نو ولې د هغه رب قدرتونو ته نه تسلیم کیږئ؟ ولې د هغه الله قوانین نه تعقیب کوئ؟ ولې د بتانو عبادت کوئ؟ کله چې پوهیږئ غلط هم دي څه لاسته راوړی هم نشي نو بیا ولې د بت پرستي کوئ؟ راشه قرآن مطالعه کړه. کله چې پوهیږئ بت پرستي غلط کار ده، دا غلطه لاره ده او د هغه په پرستي راحتي ته نه رسیږي نو بیا یې ولې پرستي کوي؟ دا د هندو فلمونو په مثال دی چې د فلم هلک وایي زه غلا کوم او په غریبانو یې تقسیم کوم. دا غلط کار دی. غواړي په غریبانو پیسې تقسیم کړي خو زحمت وباسه، پیسې وګټه او په غریبانو یې وویشه، هغوی ته یې ورکړه. زحمت د غلا په لاره کې مه کوه. په همغه ډول ته پوهیږي چې په بت پرستۍ غلطه لاره ده خو ولې یې کوي؟ ډاکټر ذاکر نایک ځوان ته وویل آیا تاسو بت پرستي کوئ که یې پرېږدئ؟ ځوان وویل کوښښ کوم پرېږدم. ذاکر نایک وویل ماشاءالله دا ځوان هوښیار دی، پوهیږي چې یو قدرت شته چې دا جهان اداره کوي. ډاکټر ذاکر نایک له هغه پوښتنه وکړه آیا تاسو باور لرئ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وروستی پیغمبر دی؟ ځوان وویل نه پوهیږم. ډاکټر ذاکر نایک یو ځل بیا وویل د همدې لپاره زه له تاسو غواړم چې قرآن مطالعه کړئ. زه تاسو ته ترجمه درکوم. که انګلیسي ترجمه یې غواړئ انګلیسي درکوم، که اردو غواړئ اردو درکوم. تاسو چې هر یوه ژبه کې ترجمه غواړئ زه په همغه ژبه کې ترجمه درکوم. هغه ولولئ. که څه مشکل مو درلود راشئ موږ ته مراجعه وکړئ، زموږ ادارې ته مراجعه وکړئ، سوال وکړئ، زه ستاسو سوالونه حل کوم. اوس تاسو یو ښه انسان یئ او وروسته مو چې قرآن مطالعه کړ او باور مو وکړ چې سم کتاب دی په همغه وخت کې په انسانیت کې دکترا اخلئ. زه د هغې ورځې په تمه یم. هغه ځوان ډېره مننه ترې وکړه. بلې دوستانو دا د ډاکټر ذاکر نایک اخلاق دي چې د خلکو پوښتنو ته ډېر ښه ځواب ورکوي. تاسو مو هم خپل نظر په کومنټ کې په همدې اړه ووایئ. زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا ویډیو مو دوستانو سره هم شریکه کړئ چې د هغوی اسلامي معلومات هم زیات شي، ځکه هغه مثالونه چې ډاکټر ذاکر نایک موږ ته راکوي موږ سره کومک کوي او مرسته کوي چې زیاتو هغه کسانو ته چې له موږ سره همداسې بحث کوي مقابله ورسره وکړو او غاښ ماتونکی ځواب ورکړو. مننه.